هغه دا وایم کاشکې چې هغه رمې هم ځان سره راوړی وای دې ته وګوره دا اوس نشي کولی چې ستا خېټه څیرې کړي که عربی اوس به مې خېټه داسې پټ څیرې کړې وای مردار شي خصا میکروبونو باکتریاګانو کثافاتو قوماندانه اما غوښتل چې همداسې یو کار وکړم په رښتیا پخوا ما غوښتل چې ته ووژل شې خو اوس داسې خبره نه ده نو ته باید په ما غوسه نه شې سمه ده هلک به دی ځان وسوځېږي بښنه غواړم یوه دقیقه خدای شفا ورکوونکی دی خدای شفا ورکوونکی دی یا شافی ته شفا راکړه یا شافی ته شفا راکړه وزغمه قوماندانه هلک پاتې صبر وکړه او خلاصېږي قوماندانه انار صاحب خولې پاکې کړه هلک پاتې دی خلاص شو دا دی خلاص شو او قوماندانه زه تا ته یو څه وایم آفرین یې پته بل چا ته که نسیزې هم ورکړم دومره ارامه نه پاتې کېږي زه خو وایم چې دا ځای هېڅ نه ګڼم همداسې خلاصې پرېږدم چې تازه هوا د ځان کې دننه شي تل به تازه اوسې سمه ده سمه ده ټوکې مې وکړې ټوکې مې مه خفه کېږه ډاکټره نه خبره سمه ده سمه ده یوه دقیقه دا ځای زر ګڼډم سمه ده به خبره درکوم خو صبر وکړه چې دا ځای وګڼډم یا اوس دره یا اوس یاو زما رویه ستا دا کار به یوه ستونزه پیدا کړي ګوره ستونزه نوره هم مه به بېرته را وګرځه که نه نو زموږ ملګرتیا ختمېږي یوازې یو ملګرتیا نه ده پاتې نه ده پاتې ملګرتیا هغه ته وایي چې خپل ملګري په سخت حالات کې یوازې پرې نه دی تاسې له ما سره څه وکړل تاسې خپله لاره ونیسئ زه خپله لاره نیسم زه د رښتینولۍ لاره هېڅکله نه پرېږدم اوس یو په دې خبره تاسې ښه پوهېږئ ملګرتیا ختمېږي زما عسکران زما ورونه زما ملګري شهیدان شول ته اوس هم د ملګرتیا په اړه خبرې کوې جالیله او قوماندانه خبرې وکړه جالیله زه یم یوازې یو جالیله 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 دومره فشار په ځان مه راوړه قوماندانه ته خو اوس نوی له عملیات خانې نه راوتی جالیله زه یم یوازې یو عجل دی زر ځواب راکړه جالیله تر څو چې هغه خنزیر نه وي مردار شوی زه ارام نشم اوسېدلی نشم اوسېدلی جالیله زر ځواب راکړه جالیله اوس که وشوه څوک چې د ډاکټرانو خبره نه مني همداسې کېږي یعنې له عملیات نه وروسته خو څوک لږ ارام کوي قوماندانه ما ته غوږ شه قوماندانه دا په تا څه وشوله دا اخر نه سترګې دې خلاصې کړه هو ماشومه تاسې په دې څه کړی دي زه یو څه کوم تاسې بل څه کوئ داسې نو کېږي دلته راشه کم عقله خدایا خیر دی قومندان ورور مه مړ کوه خیر دی خدایا که دا مړ شي زه قتل کېږم خدایا خیر دی ما څه وکړل خدایا زه نه غواړم چې د پلار غوندې مې شم قومندان وروره مه مړ کېږه قومندان وروره خیر دی خدایا مرسته وکړه ما غلط کار وکړه زه یې وغولولم خدایا ما وبښه خدایا زر کوه قومندان وروره سمه ده غلی شه غلمه کوه زما مې سر درد کوي قومندان وروره پوه شوم د دې حالات په رښتیا چې خراب دی اړتیا ده چې د دې ټولو پېښو بلوک ته خبر ورکړل شي ګرانه زه خو وایم چې موږ دواړه یو کس باید لاړ شي زه خو وایم چې دا کار ته ښه کولی شي
اته لاړ شه په دې کې نو څه خبره ده زر کوم ولته لاړ شه زر کوم ځه لاړ شه نه اته مزه په رښتیا چې ډېر ستړی شوم ما ته وګوره کم عقله ماشومه پام کوه چې له دې ځای چېرته لاړ نه شې سمه ده دلته د قماندان روسان کې د اوسه سمه ده همدلته په تمه شه سمه ده ماشومه آفرین سمه ده زه ځم ته پاتې شه کم عقله ماشومه زه اوس لاړم خدای پامان څوک چېرته نشي تللی اموره کم عقلانو اما خو تاسې وپېژندلی تاسې د زناورو له کومې باغچې نه تښتېدلې د هغه نه د بیزوګانو په قفس کې چې وې زه تاسو ته یو څه وایم په دې ښار کې تاسې څه کوئ څه کار لرئ ووایه څه کار لرئ زه یم زما ونه پېژندم زناورو زه یم د غره ډاکټر چې ډېر ښه ذهن او فکر لرم راشه ډاکټره موږ دې پېژنو سمه ده تاسو ته یو څه وایم فکر کوم چې د دې زناورو فکر لږ کار کوي داسې چې دا نو تاسې دلته څه کوئ هلته څه کوئ زناوره زه ورته نشم کتلی ما ته په چاړه واخلی زه یو څه وایم دا هلک په رښتیا چې بې وجدانه دی دا سړی مړ کېږي هسې نه موږ غواړو چې دا مړ شي ډاکټره احمقه دا بد سترګې دې واخورې دا څه حالت دی ها زر راټول شئ دا مهمات ولېږدوئ په سترګو قماندان وخت مه ضایع کوئ که نازه دا شیان وګوري ژوندي مو نه پرېږدي ها دا څومره دروند دی دې ته ګوره دوی په لمونځ باندې ملنډې وهي او موږ دلته ناست سیالي کوو چېرته چې ایمان نه وي هلته به عدالت څنګه وي هلته به ورورولي څنګه وي دا ټول رسالت دی رښتیا وایي سرتېریا معلومه نه ده چې دوی چاته کار کوي په موږ چې څوک وژني هغه زموږ میندې پلارونه خویندې او ورونه مو دي لږ دې خواته شه ګورئ تاسې نوي راغلي یئ مخکې له دې نه چې په ګناه اخته شئ بېرته لاړ شئ دا دې هر څه مو په سترګو ولیدل لاړ شئ پوه شوئ ته رښتیا وایې موږ خپله کورنۍ له منځه وړي موږ دلته څه حالت کې یو او هغوی خپل عیش و نوش کوي ما خپله واورېدل اګیر قمندانه له کم نه غواړي چې ځینې کسان وتښتي ښه ده ګرانه څوک چې غواړي وتښتي نه ودې تښتي ځه لاړ شه د غره خوارې اګیریا بیا څه خبره ده کام کې کارونه ګډوډ شول یوه ډله چې نوي موږ سره یو ځای شوې تښتي ښه ده پرېږده چې وتښتي موږ بلوک ته خبر ورکوو چې ځینې ځوانان غواړي چې لوی عملیات ترسره کړي کار یې ختمېږي وژل کېږي موږ هم ورپسې پروپاګند کوو اګیره وایي چې دولت هغوی وژلي ته هېڅ اندېښنه مه کوه اګیره موږ دلته څه کوو ته خو وویل چې سردار سره خبرې وکړه زما ژمنه ده ورسره غږوم دی دا اوس څه معنا لري ته به له ما سره واده وکړې نکاح به وتړو رزیله دروغجنه زه دروغ نه وایم زیلان باران قمندانه غږ مې اورې موږ دلته راورسېدو عسکر دلته دی ټپي دی څنګه چې تا موږ ته ویلي وو بارانه ګوره زه د انسانیت له مخې تا سره خبرې کوم زه په رښتیا چې یو ډېر سخت ټپي لرم بله چاره نه لرم
اګوره اته باید ماته اته ولسوالۍ کې یو ځای پیدا کې اکه دا کار د وکړه زه به له تا نه ډېر خوشحاله شم ډېر خوشحاله شم هغه ټپي څوک دی اته ته یې څه چې څوک دی ګوره زه درته وایم دا سړی مړ کېږي یو ځای پیدا کړه زما د څومره پیسې پټې کړي تښتولې دې بېرته نه کړي سمه ده ډاکټره ماته غوږ شه زما ګلدوزي خانې ته لاړ شه اوه ملګريه احمقه دا ته مې وویل چې زما کار کې د کار نشته زه هم د چا کار کې کار نه لرم ته ډېر چالبازې ډاکټره فکر دې کړی کوم ټپي چې ته دلته راویې لغنه به باره نه خبرېږي زمونږ د غره ډاکټر چالبازه مخابره قمندان ته ورکه السلام علیکم خبرې وکړه قمندانه زیلان خبرې وکړه وګوره ما خپله ژمنه پوره کړه قمندانه خیر دی یو څه ووایه اسکاران مې ښه دي زما عسکرانو ته یې دا میښی و مخابره ډاکټر ته ورکه چې معلومات راکړي او ویې ویل چې ډاکټر ته یې ورکړه خبره راکړه واخله بارانه له تا سره خبرې نه کوم الله اته غوږ شه ماشومې دا زنابر چې دلته راغلي دي دوی قمندان ټاپ کې چاړه ووهله الله ټاپ نه یې وینې روانې دي څنګه دې چې فکر کړی هغسې نه دی یعنې دا ځل یې حالت ډېر خراب دی که زه یې وینه ونه دروم دا ځل قمندان هارو مارو امر کېږي ویلا خورې ته له ما سره واده وکړه زیلان زه هم ډاکټر ته وایم چې د سردار قمندان وینه ودروي زیلان خیر دی قمندان مشکوره څه چې ته وایې زه کوم ورته به وایه چې د قمندان ټپ وتړي زر کوه بیړه وکړه ډاکټر پرېږدي چې ټپ وتړي واخله واورېدل او ویې ویل ډاکټر پرېږدي چې ټپ یې وتړي لرې شئ لرې شئ زه لاړ شه زما کار دی ټول خراب که سپېره ما ته وګورئ زیلان تیاره کړئ زر کوئ وسلې مې وغورځوه وسلې مې وغورځوئ زر کوئ مونږ تسلیم یو جنون قمندان شته هو شته څنګه چې ویلې ول غره کې هسې خبره نشته هلته د انسان ارزښت نشته د ایمان ارزښت نشته مونږ د جهالت نه وګرځېدو قمندانه مونږ غواړو چې عسکري وکړو قمندانه سامان ده ځوانانو ځانونه لږ ارام کړئ بلوک ته ځو وروسته بیا تاسې کولی شئ د عسکرو لپاره اړوندې شعبې ته لاړ شئ مخکې شه دا ځوانان به ولسوالۍ ته لاړ شي سمه ده خو هغوی به هېڅکله ولسوالۍ ته ونه رسېږي پلان دې څه دی د لیوني غم خورم نوم جلیل دی ته زما امر ته پته نشه عسکران بې صبره دي غواړي چا چې کامینولی هغوی پسې لاړ شي عسکران باید بېرته بولک ته بوځي د هغو لیدلي ځوانان به هم زر ووژل شي قاتلان باید هم جلیل او عسکران شي پوه شوم تیار شئ بیرته ګرځو د بل امر لپاره بلوک کې ملګري موږ څه وکړو زه څه پوهېږم ملګريه مخکې خو هېڅکله هم داسې نه کول ګوره ملګريه زه خو بېرته بلوک ته نشم تللی هغه لیونی ډلګی مشر داسې په یوازې ځان زه یې نشم زغملی ته رښتیا وایې ملګريه موږ هغه یوازې پرېښوده داسې کار مې باید نه وای کړی زه هم پاتې کېږم
دې معنا چې ستاسې ځای دلته دی. تاسو دواړه دې خوا ته لاړ شئ. امر په ځای کېږي قومندانه. او تاسو دې خوا حال حاضر کوئ. واحده زه یم ډلګی مشر. ته په دې ښه پوهېږې کله چې یو عسکر شهید شي او قاتل یې روغ پاتې وي نو د شهید تېرې شوې وینې څوک نه پاکوي تر هغه چې قاتل یې نه وي مردار شوی. ها څنګه چې وي زه دې پیدا کوم. تسلیم شه. ډلګی مشره. ته پخوا په نظامي ښوونځي کې هم لیونی وې. چا درته څه نه ویل خو اوس بیخي لیونی شوی. ها زه نه تسلیمېږم. ښه نو خپله پوهېږې دې ورځې تر پایه پورې زه د خپلو شهیدانو تویه شوې وینه پاکوم. په دې ښه پوه شه رزیله واحده. پوهېدو چې ته لیونی یې خو کم عقل هم یې. زما پیدا کول آسان نه دي. دا مې درته وروستی ګواښو بې شرفه. زه له تا نه دومره لرې نه یم. واحده دا درته وایم چې تا ته به ځانګړی تابوت جوړ کړم. ها ته خو پوهېږې چې زما بل نوم تابوت جوړونکی دی. واده اورېدل داسې ښکاره چې دا لیونی ماته مصیبت جوړوي. پیرهداران دوه برابره کوي. که مرغان هم الوځي یا میږی هم ګرځي باید زه ترې خبر شم. پرته زما له امر نه هېڅوک باید له کم نه ونه وځي. که هغه هر څوک وي تاسو پوه شوئ. اوس مو خواره شئ. بې ځایه هڅه کوي واحده. هر څنګه چې وي نن وژل کېږي. واحد قومندان لیونی شوی دی. دلګی مشر جلوي راځي سرتېرې. وخت راغلی یم ګیدړانو. ته نصیب کې مو بس کل نه ول. د فاطمې زوی او بل عسکر څه شول؟ همالته پاتې شول. جلیل قومندان سره مرسته کوي. داسې مر پر مه ودرېږه. عسکران دې تښتېدلي او ته خبر نه یې. پام مې ورته نه دی شوی. فکر مې ګډوډ دی. که داسې مخته لاړ شي دا ګډوډ فکر به دې کار درته وګوري. هوښیار اوسه. صبر وکړئ هلکانو. دا به شرف دلته څه کوي؟ سلام قومندانه. زه د دې ځوانانو لپاره راغلی یم. په امنیتي ډله کې کار کوم. کلونه کېږي چې ما له دوی سره مبارزه کړې او اوس د دې وخت دی چې دا ځوانان مبارزه وکړي. ودرېږه. څوک یې؟ ډلګی مشر جلیل یم. واحد لپاره راغلی یم. هغه ته ووایئ چې زه هغه وژنم. هغه ووژنه. هغه چېرته لاړ؟ واحد قومندانه زه یم درېیم پیرهدار. ډلګی مشر دلته راغلی. ویې وژنئ نه یې پرېږدئ چې راشي. په سترګو قومندانه. هغه چېرته لاړ؟ ویې وژنئ
کم ته یې دننه مه پرېږدئ. ما درته یو فرصت درکړی و واحده، خو تا ونه منه. اوس نو ستا د وژلو وخت دی. ګوره ډلګی مشره، ته ختم شوې. په ما دې د نورو خلکو غوندې فکر کړی ختم شوې. وژل کېږي بې شرفانو. بم دی. تاسو چې کلي لرې نشي چاودنه نه کوي. سمه وکړل، هغه مو ووژه. صبر وکړه واحده، راځه. دلته څه کوي واحده؟ دلګی مشه، دلته راشه. د زردشتیانه پلاټې ها نکاح تړي. ما مشغوله جلیله وروره. ستاسې هر کار غلط دی. په زوره نکاح تړئ. کفري دین. زیلان زیلان. واحده چیرته تکتی ها؟ له خپل اجل نه نشي تښتېدی. بې ځایه زحمت مه باسه. زر کوئ دلته راشئ. هر څوک د خپله وسله راواخلي. دلګی مشر دې مغارې ته نږدې پرېنږدئ. هر چا چې د هغه سر ماته راوړ هغه د ډلې مشر ټاکه. زر کوئ منډه کوئ. خدایا هغه نشي کولی چې د ګیدړان سره وجنګېږي. جلیله وروره، جلیله وروره صبر وکړه. وتښته خورې دلته مه ودرېږه. داسې دي. دا له کوم ځای نه پیدا شو؟ بې شرفانو دا خو زما کار خرابوي. بې شرفانو ګولۍ مې هم خلاصې شوې. دا د ګیدړانو هم ولیدم. Командора! Умара! Афарин змарая! Умара! Змарая! Умара! Умара! زه دلته دې ځای نه باسه. زه ښه یم قمندان صاحب، لږ معمولي ټپ دی. له کوم ځای چې راغلی یم بېرته ځم. ته خپل ځان وساته. هر ځای له ترهګرانو ډک دی. د کم ټول کسان خبر شوي دي. ژوندی اوسې زمريه.
راځئ را میدان ته شئ راځئ بار سره بشر کېږئ که د میږیانو سري ته هم دننه شي پیدا کوم یې د علي لپاره د طارق لپاره د سلیم لپاره د شهیدانو وینه هم داسې نه پاتې کېږي مشرفه واجنم ته بې شرفه ډلګه مشره وحید قمندان تښتي څه ته په تمایو راځئ چې وتښتو زر کوئ زر کوئ منډه کوئ هله زر کوئ زر کوئ راځم واحده راځه که غیرت لرې د باندې راوځه زیلان زیلان له هغه ځایه مه راوځه لیونۍ شوي یې المانه لرې لاړ شه زه به انسان درخمنه مه ژغورم لرې لاړ شه ته لیونۍ شوې زیلان ما پسې مه راځه ډاکټره ته دلته څه کوې ها لکه چې ته جاسوس یې په دې کار سره د زندان ته لېږل کېږي د زندان مندان خبرې اوس پرېږده ملګريه اوس وګوره موږ دلته یو تاسې هم دلته یې اوس هم دلته یم د تل په څېر زه فکر کوم چې تاسې به ډېر وږي شوي یئ همداسې به هرومرو وږي یئ همداسې نه ده او وږي یئ که نه پراته د مرغانو له شیدو نه نور څه غواړئ چې راوړمئ او دا ووایئ چې ستاسې معده د کوم ډول خوړو لیوالتیا لري موږ ته لکه چې خواړه راکوي ډاکټره او ته دې خبره ته وګوره او ولې نه درکوم خامخا یې درکوم زه دلته یو لوی ډاکټر یم تاسې به وږي دلته ناست یئ ها ګورئ تاسې هم دلته کښېنئ دلته به ما تاسو ته څه ساتلي وي ستاسو ډاکټر ورور به خپلو وروڼو ته څه ساتلي وي ډېر ښه شی مو تاسو ته ساتلی دی او ویې خورئ بیخي خالص د کیفیتي بورته به یې سرې وخورئ ژوندی اوسې ګوره زه درته یو څه وایم که نه وخوره ملګري وخوره پام کوئ چې هېچا ته دا خبره ونه کوئ که نه نو په مصیبت کې داخته شئ زر زر یې وخورئ دارو مو شئ څه وشول وچ سړیه د ځناورو غوندې بیا سرزوري مرزوري کوئ بیا ونه کوئ ته څومره دروند دی ته په رښتیا انسان یې او که کوم بل څه یې ما ته واکشه ماشومه ګوره ګرانه کمعقله ماشومه لومړی دا واخله وخوره اوس ما ته وګوره ته هم دلته پاتې شه له قمندانه ساتنه وکړه زه ځم بلوک ته خبر وکړم سمه ده ګرانه ماشومه سمه ده سمه ده وروره واچ واچک زه لاړم ګرانه ته په قمندان پام کوه زه بېرته راځم خدای پامان هغه لیونی د یو اردو غوندې را روان دی موږ یې ختم کړو مه ژاړه مخې ته یې ووځه ویې وژنه هغه ډېران قمندان مو شیره دی ها په لویه مغاره کې دی
مردار شي بشرفانو بشرفانو استاسي ډیپو دلته ده ها زه راغلم بې شرفه ته باندې یم ته دې باندې نه راوځې بې شرفه دومره ډارنې ځناوره ها لږ غیرت پیدا که ته ختم شو ډرګی مشره کمار ستا په ژوندون ستا پوستکی ونیویسته نو زه به سړی نه یم د باندې وځئ هغه وژنئ تاسې هم ووځئ واحده مه تښته ښکاري چې ډلګی مشر له دې ځای نه تېر شوی ملګریه لږ مخې ته دې پام کوه تا باید له لاسه ور نه کړو مخکې شه ودرېږه درته وایم ودرېږه 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 ښکته شه ښکته شه خیر دی خیر دی رسمه کوه خیر دی لرې شه که د دوزخ تاج ته هم لاړ شي درپسې یم بې شرفه نن له مانه نشئ ژغورېدلی ځناوره جلیله ستا شاته ډېر واړه کسان دي ته هېڅکله هم نشي کولی چې زموږ غوندې خلکو سره مبارزه وکړې ته هېڅکله هم نشي کولی دومره زور نه لرې اورې جلیله ښکته شه لاندې ښکته شه صبر کوه وروره څه خبره ده ښکته شه ته څه کوې وروره ما تا ته څه ویلي دي دا څه کوې الله الله دا څه کوې نه کاغذ اخلي نو لا مور نه دې پیل که ته د څه په اړه خبرې کوې رازیله مور مې دې کارونو سره څه تړاو لري ها ته تر اوسه ماشومې ډېرګی مشره